د هیواد د آبادۍ د نوي زیري سره. تقریبا 3.5 متره جګیږي، بعضې نقاطو کې 4 متره جګیږي. او دغه شرکت چې دی دا د مسعود صافي ساختماني شرکت په نامه دی. الحمدلله موږ هم بار غوښتنه هم کوله او خپله غوښتنه ومنل شو، مراسم هم ورته کې افتتاح شو. اوس دا د کار روان داسې بدلې ډېر زیات تکلیف وته او الحمدلله په دې موږ د عوامو دا خلک ټول دومره خوشحاله دي د دې پروژې نه چې دا پروژه د الله پاک په خیر باندې سر کوم چې په زړه داسې غټ ارمان کوم لرئ؟ سیند بهیږي، یو ارمان پکې دام دی شي، یو ډیم جوړ شي او خلک د بره پته پرېښي. نو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړې وي. یو ځل بیا زه زهر ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او د هیواد د آبادۍ د نوي زیري سره. درنو دوستانو، ما مخکې هم تاسې سره وعده کړې وه چې په هیواد کې د آبادۍ زیری وي نو کونړ ټي وي به حتما له تاسې سره شریکوي. نن نو دغه دی ډېر لرې ځای ته راغلي یو د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې ډېر د اسداباد ښار نه ورته تقریبا 4 ساعته لاره ده. موږ نن نو 4 ساعته لار صرف د دې لپاره وهلي چې دلته راشو د هیواد د آبادۍ زیری په تاسو. دوستانو هغه چې معلومیږي دغه کار روان دی دغه ځای کې، دا د کونړ لوی سیند دی. قدرمنو دوستانو، د کونړ لوی سیند او د ناړۍ ولسوالۍ پر منځ تیر شوی چې دلته ځایي خلکو ته او د دغه سیمې خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړي. دلته اوس نو ډېره یو لویه پروژه روانه شوې وه چې موږ هم خبر شو دغه پروژې ته مو ځان راورسوو تر څو د دې زیری په تاسو وکړو. درنو لیدونکو، دا پروژه داسې روانه وه چې دا سیند د اوړي په مهال باندې ډېر زیات راډېرېږي او دا سړک د منځه وړي. دا سړک چې معلومیږي دا د منځه وړي، بیا دلته نشي کولی موټرې ربط عمل وکړي او دلته ډېره یو لویه سیمه ده او دا سیمه د نورستان سره نښتې سیمه ده چې بیا د کامدیش او برګي مټال همداسې ده وروره. برګي مټال ولسوالۍ او کامدیش ولسوالۍ خلک هم نشي کولی په دغې باندې ربط عمل وکړي او د اسداباد سره یا د چغسرۍ سره د دې سیمې هغه تعلقات ټول ختمیږي صرف او صرف د دې سیند په خاطر چې دا سیند په اوړي په مهال راډېرېږي او دلته نو بیا دغه لاره خرابېږي او ختمیږي. نو دوستانو اوس په دغه لاره باندې کار روان شوی دی، دلته ورته دغه دیوال کیږي. په دې هکله به د دې ځای خلکو سره خبرې اترې کوو، دغلته انجینران کار کوي هغوی سره به خبرې کوو، همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ ولسوال صاحب محترم سره به هم خبرې اترې کوو چې دا پروژه څنګه روانه شوې ده او د دې پروژې ټول معلومات به راته هغوی راکړي. له موږ سره پاتې شئ.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې دلته به یو انجینر صاحب د دې ځای معلومات راکوي بالاخره راسره ولاړ دی. انجینر صاحب ستړي مه شئ. خیر وسي ډېره مننه د راتګ نه م خوشحاله شو. ډېره زیاته مننه. لومړیو کې به زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم مې شیرولی دی او فعلا دلته د سایټ انجینر وظیفه په مخ وړم. انجینر صاحب نو ته به راته د دغه دیوال او د دغه سړک او د دې پروژې بشپړ معلومات راکړي. دغه پروژه چې ده دغه موجوده کار چې پرې روان دی 2500 متره په طول باندې دا اسفالټ پوخ پخیږي او دغه بولډروال چې موږ او تاسو یې پرې ولاړ یو او دا ویني 400 متره په اوږدوالي سره دا دی. بعضې نقاطو کې تقریبا 5 متره جګیږي، بعضې نقاطو کې 4 متره جګیږي او دې کې بیا 3 ځایه سنګکاریانې موږ لږې مخکې نور هم لرو چې دغه کم د دې لارې په مسیر کې کم ځایونه ویجاړ شوي دي، ډېر تخریب شوي دي. نو یو 3 ځایه سنګکاري هلته هغې د بیا رغونې کار بیا رغونې کار هلته هم 3 ځایه زموږ دغه سنګکاري کار جریان لري. اوس یو ځای شروع دی، 2 ځایه پاتې دي او دغه شرکت چې دی دا د مسعود صافي ساختماني شرکت په نامه دی او د فدامې ریاست لخوا نه ورته دغه پروژه ورکړل شوې ده او چارې مسعود صافي ساختماني شرکت پر مخ وړي او ټول کارونه یې دغه روان دي. او دلته تا سره څو انجینران دغه پروژې ته وقف شوي؟ دلته موږ سره اوس تقریبا 2 انجینران ما سره نورم دي. یو د ریاست فدامې نه انجینری چې دلته د نظارت او مسئول دی نظارت کوي او یو موږ سره دلته دغه د لیبارټري ټیکنیشن انجینر دی چې دغه مواد د سړک خورېږي نو د دې د ټیسټ لپاره هغه خپل کمپکشن ټیسټونه اخلي او کوم چې د لیبارټري مربوطه کارونه دي هغه پر مخ وړي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. ډېره مننه ستاسو د راتګ نه ډېر خوشحاله شو. الله مو عزت وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه. کور مو ودان. قدرمن دوستانو دلته د دې ولسوالۍ یو قومي سپینګیری یو مشر او یو ولسي کس دی چې دې سره به خبرې کوو. کاکا جان ستړی مه شي. صحت ښه دی؟ خیر و خیریت دی الحمدلله. ډېره زیاته مننه کاکا جان. لومړی کې به دې راته نوم محترم ووایي. زما محمد زاهد نوم دی. زاهد کاکا دا راته ووایه چې دغه پروژه روانه شوې ده او دلته خلک وایي د دې سیمې خلک هم ویل چې د اوړي په مهال به دا سیند ډېرېدو دا لارې به بندېدلې یو خورا ډېرې ستونزې وي. تاسې د دې پروژې په هکله څه راته وایي؟ وروره بس الحمدلله شکر دی چې دا پروژه دلته راغله. دلته دومره تکلیف و دی عوامو ته دومره مصیبت و چې په هفتو به ګاډي ودرېده او دا زنانه به په دې لارو باندې به کوزېدې وروره او داسې به تلې. ډېر زیات تکلیف ورته و. الحمدلله په دې موږ دا عوامو دا خلک ټول دومره خوشحاله دي د دې پروژې نه چې دا پروژه د الله پاک په خیر باندې سر ته ورسوي او داسې دا چې موږ ته عوام ټول په دې باندې خوشحاله دي. یوازې زه نه چې ټول عوام د شکریه د دې پروژې ادا کوي. تاسې خپله کوم ځای کې اوسېږئ؟ موږ خپله دغه ځای کې اوسېږو د مسلم آباد دې کلي کې څلمه دې کلي کې موږ اوسېږو. دومره تکلیف و د دې خلکو موږ ته
معلومات چې دا لار بنده شو تاسې به څه کول دلته وروره دلته به دا خلک به راتلو دې ځایونو به دا ماشومان به راتلو د دیو به زنانو سره به دا ماشومان به هغه ځای پورې به وړو وروره دومره تکلیف او دومره دغه سره به مصیبت سره به دغه چې دا خلک به بر په دې غرونو باندې به تله او دا لار به په هفتو بنده وه وروره خوراکي توکي به هم څنګه راوړل بازاره به هم وړه څنګه راوړه غوړي به هم څنګه راوړه دلته دا به دلته ګاډي به راله وه هغه د خرولو خوړګۍ سره به ګاډي ودرېده وروره او دې خلکو به په شا باندې به دا او په دې اوبو کې به دا خوراکه توکي به راړول ډېر زیات تکلیف و دلته دې خلکو ته سخته ډېره. او ډېره زیاته سخته نو وه کاکا جانه سخته حل شوه او ان شاء الله حل کېدو کې روانه ده لاره جوړه شوه او روانه کار کې روانه ان شاء الله په سهولت سره کور ته خپل بس الحمدلله په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو د عوام ټول خوشاله دي د دې پروژې نه او ډېره زیاته مننه سلام کاکا علیکم. کور ودان سلامت اوسه ډېره مننه محترم ستړي مشي په خیر راغلی ډېره زیاته مننه ولسوال صاحب محترم په لومړیو کې خو له تاسې ډېره زیاته مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو موږ درته وخت ونیو مننه ژوندی اوسې په خیر راغلی ولسوال صاحب محترم تاسې به د دغه پروژې په هکله داسې مختصر معلومات راکړئ نو دا پروژه خو تقریبا د پروسه کال راهیسې موږ بار بار د فواید مې ریاست نه د ولایت مقام نه موږ غوښتنه هم کوله او ولسونو هم بار بار موږ نه غوښتنې وې ځکه چې دا لاره چې ده تاسو ته پته ده چې دا یوازې د ناړۍ ولسوالۍ د ولسونو نه بلکې د ټول کونړ او په بره د شرقي نورستان چې دوه ولسوالۍ پکې پراته دي کامدیش او برګې مټال د ټولو مشترکه عمومي لاره ده نو کله به چې دا اوبه به ډېرې شوې دلته د په اوړي کې نو دا لاره به بنده وه نو ولسونه غټ مشکل او د ستونزې سره مخامخ وو نو اوس ولسونه هم ډېر زیات خوشحاله دي موږ هم خوشحاله یو الحمدلله دا د اوس کار روان دی نو غوښتنه مو ومنل شوه غوښتنه مې بالاخره ومنله او الحمدلله موږ هم بار بار غوښتنه هم کوله او اخر غوښتنه ومنل شو مراسم هم دلته کې افتتاح شو اوس دا د کار روان دی بس خوشحاله یو د هېواد د آبادۍ کار روان د هېواد د آبادۍ کار دی الله تعالی دې وکړي چې داسې نور کارونه هم همدغسې پروژې دا خو سرحدي ولسوالي ده تاسو ته پته ده چې دا سرحدي ځایونه دي دلته ولسونه نور هم کارونو ته ضرورت لري انشاءالله دا عمومي دا سړک چې دی د دې په ښېدو غوښتنې هم شوي دي وعدې هم ورسره شوي دي امید دی چې انشاءالله دا کار به هم وشي دا کارونه هم روان دي انشاءالله ولسوال صاحب محترم دا به راته ووایي چې د ولس خلک خو به اوس تاسې خواته راځي تاسې دومره غټه لاسته راوړنه وکړه دومره غټه پروژه هم په کار واچوله او بالاخره دغه ضرورت یې رفع شو څه احساس کوي د ولسوالۍ خلک تاسې خپله څه احساس کوئ نو ولسوالۍ خلک هم د احساس د دې خوشحالۍ کوي او د حکومت نه ورځ تر بلې ډاډ او اطمینان حاصلېږي چې دا حکومت او دا امارت وطن آبادۍ ته ژمن دی او مشران د امارت هم د وطن آبادۍ ته ژمن دي عملا دا کارونه روان دي نو تقریبا ولسونه د خوشحالۍ احساس کوي موږ هم د خوشحالۍ احساس کوو چې وطن آبادي وطن آبادي الحمدلله لر او بر په ولسوال صاحب یوه پوښتنه به داسې د دې پروژې نه علاوه وکړم چې په زړه داسې غټ ارمان کوم لرئ نو ارمانونه خو د افغانانو خو ډېر دي که نه دا خو تقریبا 40-45 کاله انقلابونه تیر شوي دي او زمونږ د افغانستان هیواد خو د انقلابونو په وجه باندې ډېر وروسته پاتې محروم هیواد دی او بالاخر دا سرحدي ولایتونه چې دي کونړ شو نورستان شو نو دی خو ډېر زیات محروم ولایتونه دي
نو خدای دې وکړي چې دا نور ارمانونه هم پوره شي. دلته خو ډېر زموږ ارمانونه لرو. دا سیند بهیږي، یو ارمان پکې دا هم دی چې یو ډیم جوړ شي او خلک د بره خوا د برېښنا نه استفاده وکړي. داسې سړکونه دي دا پاخه شي او نور هم د دې وطن د آبادۍ ارمانونه دي الله تعالی دې پوره کړي. دا لوی سیند مو په مخه داسې روان دی، تاسې وویل چې ارمان مو دی چې دې باندې یو ډیم ساز شي، بند ساز شي. اوس څه احساس کوئ چې داسې شړ ځي، موږ ته هېڅ استفاده نه ده کلي تر اوسه؟ نو انشاءالله مشران خو لګیا دي، د دې غم به م وکړي انشاءالله، امید دی او داسې څرک راښکاره کېږي. خدای دې وکړي چې دغه نه یوازې زمونږ او ستاسې د ټولو افغانانو د زړه یو لوی ارمان دی، دغه ارمان دې خدای پوره کړي. الله دې پوره کړي انشاءالله، امید دی پوره، دا به ټول پوره کېږي. ولسوال صاحب په وروستیو کې بیا هم له تاسې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړو. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. سلامت اوسئ. ډېره مننه.